د پښتو ادب ځلانده ستوری اکاډمیسن پوهاند علامه عبدالشکور رشاد صاحب د نن څخه پوره 14 کاله وړاندې په 1983 کال د لیندۍ میاشتې پر 11 نیټه له دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. علامه استاد په سیمه ان په نړۍ کې یو پیژندل شوی او مشهور شخصیت و. هغه د افغانستان تاریخ، د افغانستان ادب او په ځانګړي توګه په تحقیق په برخه کې هغه علمي میراثونه او غنیمتونه موږ ته پرېښي دي چې د افغانستان راتلونکو او اوسنیو نسلونو ته ډېر لوړ ځای لري. موږ د علامه او استاد رحمت الله علیه نن پر ژوند، په ځانګړي توګه پر شخصي ژوند، علمي کارکردګیو د علامه استاد رحمت الله علیه د زوی او د کندهار پوهنتون د علمي مرستیال انجینر پوهنمل شیرشاه رشاد صاحب سره یوه ځانګړې مرکه لرو. هیله ده چې دغه مرکه تاسې تر پایه تعقیب کړئ او د استاد سره زموږ د یو څو خبرې واورئ. استاده مننه چې وخت مو راکوئ. په پیل کې دا راته ووایاست د علامه بابا رحمت الله علیه له وفات کېدو څخه وروسته د ناچاپ کتابونه اوس کم کتابونه تر اوسه پورې چاپ شوي دي؟ ډېره مننه ستاسې څخه چې دا مناسب فرصت مو مهیا کړي چې زموږ تنکي ځوانان بیا هم د علامه بابا او زموږ د اقدارو شخصیتونو او نومیالیو سره بیا هم آشنا سي. علامه بابا د خپلو ټولو هڅو او کوښښونو، تلاشونو او ذهني او علمي ستړیاو په نتیجه کې شاوخوا 133 علمي اثار پرېښي دي چې په دې 133 اثارو کې د ده په ژوندانه کې شاوخوا 56 یا 57 اثار چاپ شوي. نو زیاتره برخه د اثارو د ده متاسفانه چې په مختلفو دلایلو د ده هغه ډېر غني کتابتون چې په افغانستان کې ځینې منحصر به فرد نسخې په هغه کې موجودې وي، هغه باید خوندي پاتې سي او د ده د ژوندانه هغه ټول اثار چې د هم ځان ستړی کړي وو او خلکو ته ورسېږي. نو د دې لپاره دغه کتابتون ټوله له کابل څخه زموږ د خپل کوره څخه چې په خیرخانه میله کې وو هغه کندهار ته رانقل شو. د هغه دپاره دلیل هم دا و چې موږ تقریبا په کابل کې د عامه کتابتون، د کابل پوهنتون د کتابتون، د علومو اکاډمي کتابتون او یا داسې نور ډېر غني کتابتونونه هلته موجود ول چې د هغو څخه ځوانانو استفاده کولی سوی. موږ ښه دا دی چې دا کتابتون به کندهار ته رانقل سي او دلته به یې چارې و یو داسې چا ته وسپارل سي چې هم به کتابونه خوندي سي او هم به ځوانان د دې څخه د مطالعې لپاره استفاده وکړي او په څنګ کې به یې دغه د ناچاپو اثارو د چاپ لپاره کار پیل سي. نو تر اوسه پورې شاوخوا د ده د ناچاپو اثارو څخه د 26 اثر چاپ تقریبا پوره سوی دي او هغه ټولنې ته وړاندې سوی دي، خو لا ډېر اثار یې تر اوسه پورې هم ناچاپه پاتې دي. خو یوه خبره چې معمولا د ځوانانو په ذهن کې یا د دوستانو په ذهن کې همیشه ورګرځي، دوی داسې فکر کوي چې د علامه بابا آثار بسم الله الرحمن الرحیم شروع سوي او په تبتل بالخیر ختم سوي کتابونه په هغه ډول نه دي. د علامه بابا دغه ډېر متجسس او پلټونکی فکر همیشه د ده دا و چې پر هر موضوع به چې د پلټنو څېړنه پیل کړله پای نه درلودی، ځکه چې ده به په یوه وخت کې همیشه پر څو موضوع باندې هممهاله کار کوي. نو د هر یوې نوي منبع سره د هر یو نوي یادونې سره یا د روایت سره چې مخامخ کېدی نو هغه به یې هغه مرجع ته نقلاوه. نو دا کتابونه د علامه بابا مفهوم دا چې دي هغه د یاداشتونو یوه مجموعه ده. د دغو یاداشتونو ټوله د یو کتاب په شکل اوډل تنظیمول هغه خورا ډېر وخت غواړي.
بیا خصوص